ګرینډ هیلث الاینس بلوچستان د حکومت د دغه خصوصي پلان په ضد باندې لاریون راوېستی چې په دې احتجاج کې د سرکاري هسپتالونو کارمندانو د حکومت خلاف شعارونه ورکول او پر دغه پلان یې نیوکې کولې. وایي احتجاجي غونډې ته د اتحادیې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د دې پر ځای چې حکومت روغتونونه په شخصي ملکیت کې ورکړي د دوی وضعیت ښه کړل سي چې خلکو ته وړیا روغتیایي اسانتیاوې برابرې سي. دوی وویل چې د روغتیا د صوبایي څانګې د دغه خصوصي پلان د ناکامه کولو په وړاندې به نورې لارې چارې هم لټوي. چونکې په صوبه کې دا ټیم کم چې ګورنمنت دی هغه د IMF سره په معاهده کې د بلوچستان ټول هسپتالونه د پرایویټایزیشن مطلب نه جکاري او خواته بیولې دي چې دا ټول هسپتالونه به پر ټیکا ورکول کیږي. د غریب عوامو سره چې کم سہولیات وي د سرکاري هسپتال مفت علاج ده هغه به دوی ټول په پیسو کوي دا به یو ټیکادار ته په ټیکا ورکول کیږي او د غریبانو څخه د دې فیسان اخیستل کیږي. صوبایي حکومت دا خبر ردوي چې د IMF په غوښتنه دوی دغه پلان ترتیب کړی دی. وایي چې دوی هر کال په بلوچستان کې د روغتیا په څانګه کې ډېرې پیسې لګوي خو بیا هم د عامه خلکو علاج په سرکاري هسپتالونو کې په ښه توګه نه ترسره کیږي. حمله دې کبله اوس دوی په سرکاري روغتونونو کې عارضي ملازمین ګمارل پیل کړي دي. بلوچستان में सेहत के نظام د روغتیا نظام د کولو لپاره چې کوم ماډل باندې غور روان دي په هغه کې موږ د نیم خود مختاري په لور باندې روان یو. په دې کې به هغه د حکومت کارکونکو د ښه کارکردګۍ لپاره دا لازمي دي. په دې کې به ارزي ملازمین د وزیر اعلی خواهش دی او په دې باندې کار روان دی او اوس پر کام هو رہا. د کال 2023 او 2024 په کلنیزه مالی بودیجه کې د بلوچستان حکومت د روغتیا د څانګې لپاره 15 ارب روپۍ ایښې وې. په دې کې د غیر ترقیاتي کارو لپاره 50 ارب او د ټولي صوبې د محکمه صحت د پرمختیا لپاره یوازې 14 ارب روپۍ ځانګړي شوي وې. حمله دې کبله د روغتیا د څانګې کارکونکو ویل چې په هسپتالونو کې د ناروغیو لپاره دوايانې MRI او نورې اسانتیاوي د نه څه برابر دي. دلی چې هزارو پرچان ورل کې چې شدي دغه دوايي پیسې نه دغه دوايي نه رانسي او دغه ایکسپایر سي غربت دلاسه. ماهرین وایي چې حکومت د خلکو روغتیا لپاره غورځولې ده. دغه څنګه له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده. دلته چې د گورننس هغه په هیلث کې سم نه دی. په دې کې چې د اقربا پروري ډیره ده فیوریزم چې دی هغه ډیر دی نیپنسته یعنی له بالا ځخه چې د داسې خلکو استول کېږي چې هغه سیاسي تور ډیر انفلوئنس وي. 10% پیسې چې دی او 10% هغه خو په تنخواو کې ځي هغه د بیلډینګ په مینټیننس کې ځي سہولتونو ورکې هغه 10% 10% هم نه پاتې هم د 2 کال راځي د دوی کسي د دوايانو ټینډر له سم نشي استراله اکاونټیبিলিټي وي او ریویژن وي او بیا لغوي سپرویژن دا شان وي. ماهرین په بلوچستان کې د روغتیا لپاره د یو جامع تګلارې د جوړولو او د صحت د څانګې لپاره په کلنیزه بودیجه کې د اضافه غوښتنه کوي. حمید سمسور وی ډیوا کوټا.